تازه او ښه خبر د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نورې نوې زیاتې پوستې جوړې کړي دي. څه موده مخکې ملا محمد یعقوب مجاهد د 100 پوستو د جوړولو خبر ورکړی و چې اوس له 100 څخه زیاتې او 2 برابره ته رسیږي. د ملا یعقوب دغه اقدام پاکستانی حکومت په ویره کې اچولی او د پاکستانی چارواکو خولې وتړلې. دا چې ملا محمد یعقوب مجاهد د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه څومره پوستې جوړې کړي دي، هغه ولې د نورو پوستو د جوړولو امر کړی او د هغه دغه کار ولې د پاکستان حکومت په ویره کې اچولی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت تر راتګ سره د ملي دفاع وزارت د حکم سره سم د امنیت لپاره فرضي کرښه نظامي سړک او نظامي تاسیسات جوړیږي. یاد سړک چې د هلمند له کاروانیرا څخه شروع بیا تر زابل پورې دی چې تقریبا 604 کیلومتره ساحه لري چې پیلان یې د 320 کیلومتره سړک ساحه رغول شوې ده. د یادونې وړ ده چې یاد سړک باندې 113 نظامي پوستې هم جوړیږي چې پکې 115 جوړ شوي دي او 25 تر کار لاندې دي. هیره دې نه وي چې د یاد سړک او پوستو جوړښت لپاره د 215 البدر قلی اردو رئیس ارکان محترم مولا نصیب الله زبیر صاحب هفتوار سفر کوي ترڅو یادې چارې ژر تر ژره بشپړ کړل شي. د افغانستان د اسلامي امارت د واک ته رسیدلو سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او پر پاکستانی ځواکونو بریدونو زور واخیست. پاکستان وایي دغه بریدونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې پلانیږي او بیا د دوی پر ځواکونو ترسره کیږي. پاکستان تل ویلي چې طالبانو په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته پناه او پټنځایونه ورکړي دي، خو اسلامي امارت تل دغه څرګندونې رد کړي دي. دا یو تازه خبر له مخې جنوب زون کې فرضي کرښې ته څیرمه 604 کیلومتره سړک او 113 سرحدي پوستې جوړیږي. د افغانستان اسلامي امارت ته نږدې رسنۍ حریت رادیو پر خپل ایکس او نورو ټولنیزو شبکو دا خبر خپور کړی. د 215 البدر قلی اردو ویاند نظیر احمد شکیب حریت رادیو ته وایي چې له هلمند ولایت څخه تر زابل ولایت پورې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه سرحدي پوستو ته 604 کیلومتره سړک جوړیږي چې 370 کیلومتره جوړ شوی او د پاتې برخې جوړېدو چارې روانې دي. ښاغلی شکیب همدارنګه زیاتوي چې د سړک جوړېدو ترڅنګ یا د فرضي کرښې ته څیرمه 113 سرحدي پوستې هم جوړیږي چې 115 پوستې جوړې شوي او پر 25 نورو کار روان دی. نوموړی زیاتوي چې د دې چارو منظم او معیاري ترسره کېدو په موخه هره اونۍ د البدر قلی اردو رئیس ارکان مولا نصیب الله زبیر یادو سیمو ته سفر کوي. یاد دې وي چې څه موده وړاندې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلی اردو مسؤلینو هم ختیځ زون کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د 109 سرحدي پوستو جوړولو خبر ورکړی و او ویلي و چې یادو سرحدي پوستو او فرضي کرښې ته څیرمو سیمو ته سړک هم غځول سوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت دغه اقدام په داسې حال کې کړی چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې اکثریت پاکستانی طالبان پر پاکستانی پوځ بریدونه په افغانستان کې پلانوي، خو اسلامي امارت ورته دا وښودل چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.